السلام علیکم. زه ډاکټر شهریار خان تاسو ته مخاطب یم. دا وخت زه په هسپتال کې د خپل پروفیسر صاحب او خپل استاد پروفیسر ډاکټر سید طاهر شاه صاحب سره ناست یم. پرون دا مریض یو ډېر مشره زنانه چې دا تاسو ته دا سړی ښکاري چې د دوی مور بیبي ده، هغې ته ډېر یو خطرناک نوعیت والا هارټ اټیک په لکي مروت کې شوی او ډېر په کریټیکل یعنی سخت کنډیشن کې هغه پېښور ته ریفر شوی و چې بلډ پریشر یې بالکل ریکارډ کېده هم نه. نو د سر په وساطت سره د هغوی پرون پروسیجر وشو. هغې باره کې غواړم چې سر تاسو سره یو څو خبرې شریکې کړي. زما نوم پروفیسر ډاکټر سید طاهر شاه دی او دا مریض چې کوم مونږ ته راغلی و د دی زړه چې کوم دی بالکل کار نه کولو او دې ته مونږ میډیکل ټرم کې کارډیوجنیک شاک وایو. بی پی ای 60 کې وه، بلډ پریشر یې 60 و او ډېر سیریس وه. نو مونږ ورته انجیوګرافي وکړه، هغې نه پس سټنټ هم واچولو. هغه مین رګ چې کوم دی ایل ای ډي ورته وایي، هغه بالکل خولې نه بند شوی، آسټیل اوکلوژن و. نو ډېر ښکلی ټیکنیک سره مونږ ورته وکړو، جی ایس کې بی ټي ټیکنیک دی. دا یو ډېر ماډیفاید ښه ټیکنیک دی انټرونشن کارډیالوجي کې، او هغې سره هم دا وکړه او الحمدلله ټیک ټاک دی. پرون وشو، نن مریض سټیبل دی، ګردې ټیسټ وشو هغه هم ټیک دی، وینه هم صحیح ده او بی پی ایم 120/80 دی. نو دا مریض ښه سټیبل دی، نن یې ډسچارج کوو کور ته به ځي انشاءالله، بیا به 2 هفتې پس فالو اپ ته راځي. مهرباني. نو چې داسې مریضان کوم کارډیوجنیک شاک والا وي که نه چې کوم کې بی پی کم شي، کارډیوجنیک شاک دا دی چې زړه پټې بالکل کار نه کوي او پمپ بالکل ناست وي، د زړه بالکل بلډ پریشر جوړولو چې کوم کار دی هغه نه کوي، جسم ته وینه نه میلاویږي. دا مریضان ډېر سیریس وي، آی سی یو او سی سی یو کې پراته وي او دی ته هلته هغه زړه رګ کولولو ستنه هم میلاو شوې وه، بنو کې ورته میلاو شوې وه، خو دې باوجود هم د دی رګ کې تنګوالی و. الحمدلله هغه سټنټ سره کولاو شو، ټیک ته الحمدلله ټیک شو. مهرباني. د اټنډنټ به یو څو خبرې پکې وکړي چې د دوی څه تاثرات دي چې څنګه حالت کې راغلي وي او بیا دلته ستاسو څه خرچه مرچه یا څه تکلیف او بیا اوس مریض څنګه دی، څنګه خوشحاله دی، د مطمئن علاج نه وکنه. بس مطمئن علاج وسله، موږ ته چې تکلیف نه وه، ډېر په اسانۍ سره کار وسله، په صحت کارت باندې وسله. موږ ډاکټر صاحب ډېره شکریه ادا کوو. مطمئن یې که نه تاسو؟ مطمئن ډاکټر صاحب ډېره شکریه ادا کوو.